وطن دوه کسانو زما په نس کتل، یا باچا خان کتل او یا خوشحال خان کتل. هغه خو په مغولو خرڅ شوی، د مغولو سړی و د خوشحال خان بابا. نو باچا خان په چا خرڅ شوی ستاسو نه تپوس کوم؟ هغه ته خو انګرېز مینت کوي چې غرخې راشه څه غواړي وغواړه. او څلوېښت کاله جیل تېری چاله. نو دا ملګري به ما له دا جواب نه راکړي چې باچا خان په چا خرڅ شوی او باچا خان څوک وجلو. باچا خان چاله عذاب ورکړو، چاله تکلیف ورکړو. نو موږ له دا پکار دي چې موږ په سړه سینه چې په کوم ځای نه پوهېږو. پښتو کې بخښنه غواړم، یو ګډوډ متل دی خو چې دې نه ګډېږي مه یې موږ له چې کوم شی نه راځي چې غلي شو. پوه خلکو ته دا میدان پېږي. دا د هر چا میدان نه دی چې هر سړی به پکې راځي او پوزه به ته وړي چې زه انګر یم. علم دا شی نه دی. علم د رسول علیه السلام حدیث پاک دی چې ته علم له ځان ورنه کړې نو تا له علم ځان نه درکړي. بیا د پښتنو قبایلو تاریخ کاته خدای ګواه دی چې پوهېده. زه په ایله په 40 کاله کې ایله په اګایې ورسېدم چې د ورکوټوالي نه ګورم. هر نمونه د انګلیس کتاب علم، د افغانستان د پوهانو کتابونه علم، د هندوستان خوښ مې په دنیا کې چا دی چې د کابل کتاب مومم په یو ټاپک باندې قسم مې دی که د بل چا ګورم. بیا که د هندوستان کتاب مومم قسم مې دی که د چا کتاب ګورم. بیا وروسته د انګریز. د هغې شی دا دی چې پاکستان څوک هسټورین تاریخدان پیدا نه کوو. پښتنو هر ورځ د پښتنو نسل جوړېږي. کله دی د سکندر اولاد شي، نو کله دی د مغول او د ترکو اولاد شي، نو کله د علاقو اولاد شي، نو کله د یونانیانو اولاد شي. نو په پته نه پوهېږم کله وایي چې زه د سلیمان علیه السلام اولاد یم. لکه د یو سړی مني یو تر دې پورې که نه چې پیغمبر علیه السلام چې و په دې لېږل دی، دې لېږل دی. مونږ خو د هغې قاعده خلک نه یو. نو هغه 40 کسان دي، خو دې پکې اولاد د څه دي؟ د قیسو. هلکه دا نور څوک دا پښتانه وو نه وو دا څه رسول الله علیه وسلم لاړو کله نه موږ د قیس اولاد. چې تپوس یې وکړه علم پیډوګري په انګریزي کې وایي شجره که نه ستا د نیکه د پلار څه نوم و؟ یاره ماله زه هغه څه پېژنم، ماله خو نه دي. نو قیس خو پېژني، سلیمان خو په شام مصر او دې کې پېژني، نیکه خپل نه پېژني. دا واهیات دې ګوره. زه نه پوهېږم د پښتنو په ډډې ته شه چڼېږم به پکې نه بل څه خوښ کېده چې دا روډ څه وایي. که پوه نه شوې په ښکلې طریقه تپوس که ماما په دې ځای دې پوه نه شوم که ما لږ پوه کړې. زمونږ خو تر کولاو دی پوهېږو یا نه پوهېږو. زمونږ خو ټولو پښتنو ته اپیل کړی چې راځئ، دا د رحمان بابا دربار دی، راځه. که د ډوډۍ چار مې کېږي خوره، که د چي چار مې کېږي خوره، که نه ته رامان پردې واچوه وګېځه. خو علم له راځي، پوهې له راځي. دا چې باسوکستانه به زه زده کړم، زمانه به ته زده کړې. که دواړه نه پوهېدو نو بل له بله سپکاوی به د هېچا نه کوم. ته که د سپي سپکاوی کې زه ستا په حق کې نه یم. په ښکلې لهجه کې خبره کوې، سړي سره خبره کوې، په ښکلې لهجه کې ول نه کوې. پوه که په ښکلې لهجه کې پوه که په ښکلې کې به تا ته هغه غوږ ونیسي، په کنځلو کې په شرم کې به تا ته غوږ څوک ونیسي. مونږ ورته یې وروره سوال نه کوه، که جواب مونږ به دې پوه کوو. د کتاب تپوس کوو، کتاب به درته ښایو، ته یې ولوله. مونږ به په لوستو کې کمزوری خلک نه به یې پوهېدلي. تا له به کتاب وګورو، که ستا د پیسو چار نه کړي، یقین په خدای وکړه د مخ ورځو نه د لږ یو میسج وکړو، زما ته زړه خوږ شو. دوی چې په کباړ کې په دې ګن نه یا خلکو چې ګزار دا ولټوي په دې کې څه پیدا کړي، هغه خرڅ کړي، بیا پې ځان له رسالې او کتابونه والي. ما ورته جواب سمدستي وکړو، د 20 کتابونو نومونه ولیکه او ته مه راځه نږدې څوک وښایه چې وړه ورکړم چې تل دروي. داسې خلکو ته سلام کوه. یعنې موږ د خولې ډوزې چا خیراتي له په دروازه کې نوړې ورکولی شي. خوشحال خان نه دی، خو دا تا کم حیثیت کې چې خوشحال خان نه دی، خو لاول اودس وکړه، کعبې ته مخ کړه، دا د خوشحال خان نوم واله. دا مونږ خو غردا کو دا قبیله او هغه قبیله په قبیله کې سره په ګوره کې سکای نشتی. څوک پیژنې نه، علم نشته، پوهه نشته، درسخان نشته، کونډۍ نشته، میلمه نشته، میزبان نشته. هغې وجه د سړیتوب میدان. ګوره ته د دنیا نه سړیتوب غواړې، ته د دنیا نه امن غواړې، ته د دنیا نه پوهه او خوشحالي غواړې. لاول په ځان کې نه پیدا کوې، که تا دنیا ته کچکول نیول دی. راځئ چې په ځان کې سړیتوب پیدا کړو، پوهه پیدا کړو، علم پیدا کړو، ټکنالوژي پیدا کړو، ساینس پیدا کړو.
نو ستا هېڅ شی نشتی تا کې هغه پښتو د نکان نه پاتې و چې موږ یې باده و شتې را پکې نه خو باده وي بېلمستیا او تور او پته دا ته ما ته وښیه دا په تا کې کم پت دی غل سپی دې په کلي کې کور نشي معلومولی دا ته مېلمستیا دا چا مېلمستیا زه ورته ته هغه پته پښتو هغه لوز او قول او ژبه دا وښیه نو زه به په خپلو ویم چې هلکه د بلا بچي دي ښه یو قام دی قام خو تا وشرمو دا خو ښه ده چې مشرانو د یو څو کرښې راښکلي دي چې هغو تا ته یو سټنډرډ د پټانوالۍ یا د پټان کوډ اپلای راښکلی دی چې موږ یې زاوتو کوي نه